او هغه پیښه دې هم در پزړوي چې کله ابراهیم علی السلام ویلی و چې زما څښتنه ما تر اوخه چې ته په څه شان مړی ژوندۍ کوي وی فرمایل آیا ستا پر ایمان نشته هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډی نه غواړم وی فرمایل خنو څلور مرغۍ را واخله هغوی سره ټوټه ټوټه کړه په خپلو کې ګډې ځان ته مایل کړه بیا د هغو یو ټوټه پر بیلا بیلو غرونو کېږده بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکرل شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته فاصلونه نه کوي نه آزار ورکوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترها غم خفګان نشته یو خوږه خبره او لیوي ناوړه خبرې نه تیرېدل له هغه خیرات نه ډیر خدي چې ورپسې آزار ولوي الله به اړي دی او زغم د هغه صفت دی اے مؤمنان خپل خیراتونه په فاصلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د خودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یو خویا تیګه چې دوړې پرې ناشتي وي کله چې باران پرې ووريږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیګه همغسې خویا سوتره پاتې شي د خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکی ګټلې ده له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې ووريږي نو 2 چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه ووريږي هم نو یو پرخه یعنی شبنم ورته کافي وي تاسې چې هر څه کوي خدای د هغو لیدونکی دی آیا له تاسې نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو ښېرازه تک شین باغ وي په ویالو خړو به له خرما انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نه وي په دغه ډول الله تاسې ته خپل خبرې بیانوي تاسې ته ښایي چې غور او فکر وکړئ اے مؤمنانو کوم مالونه چې تاسې ګټلي دي او کوم شیان چې موږ ستاسې لپاره له ځمکې نه راویستلي دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی شیطان تاسو له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسو هیلهمن کوي الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی چاته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو له دې خبرونو یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي تاسو چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته